بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع موږ تاسې چې غږیږو هغه به په دې موضوع باندې کار وکړو چې څنګه وکولی شو چې موږ خپل جوړ شوي روباټونه یا خپل جوړ شوي وسایل د ټلیفون د لارې نه کنټرول کړو. د څه د لارې نه کنټرول کړو؟ ټلیفون د لارې نه، موبایل نه. زه پرون ګوره موږ تاسې په دې باندې کار وکړو چې د ریموټ د لارې نه څنګه یو شی کنټرولېږي. آی آر سنسر لګو، د آی آر سنسر په ذریعه سره دا کار کوو. اوس زه غواړم یو روباټ مې جوړ کړی ده، زه دا د موبایل سره مخ ته وروسته وبوزم، حرکت ورکم، یو کار پې اجرا کم، دا روباټ څه وکم؟ موبایل په ذریعه کنټرول کم. ستا په نظر څنګه به وکوسي دا کار؟ جوړول خو د زده کړل کېږي، جوړېږي، جوړ به یې کړو، ډېر شیان به ما ورته جوړ کړو. ښه، خو چې دا کوم وسایل اوس چې جوړم که فرض مثال دا روباټ ما جوړ کړو، زه یم چې دا له موبایل نه کنټرول کم، ستا په نظر دا به څنګه کېږي؟ دا به یو کنکشن به وي که نه استاد؟ وایرلیس غوندې کنکشن. آفرین، وایرلیس غوندې کنکشن. نو وایرلیس غوندې کنکشن په څو مواردو جوړېدلی شي؟ ډېرې سناریو راځي. یوه سناریو دا ده چې موږ د بلوټوث په ذریعه دا کنیکټ کړو. څه شي په ذریعه کنیکټ کړو؟ بلوټوث. دلته یو بلوټوث چپ ولګوو پکې، ټلیفون کې خو الریډي بلوټوث شته که نه؟ د بلوټوث د لارې نه د دې کنیکټیویټي جوړولی شو. دویمه مرحله وای فای سره دا کولی شو موږ ولګو که نه؟ دا وای فای سره به کنیکټ وي، موبایل به وای فای سره کنیکټ وي، یا د انټرنیټ د لارې نه کولی شو. پوه شو چې دا هم انټرنیټ سره وصل شي، موبایل هم انټرنیټ سره وصل شي، نو دوی ترمنځ کنیکټیویټي راتللی شي. نو نن له دغو مواردو نه موږ تاسې په خبر، لکه دا موټر ده، دا موټر ما جوړ کړ، زه یم چې دا د موبایل د لارې نه څه وکړم؟ کنټرول کم، حرکت ورکم. نو که غواړې تاسې نږدې بلوټوث خو پوهېږئ درته چې یو لیمټ ساحه ده که نه؟ که غواړې لږ اوس که بلوټوث ماډیول، نن موضوع چې موږ تاسې په خبرې کوو هغه د بلوټوث ماډیول. ښه، چې بلوټوث ماډیول څنګه په یو څه کې موږ لګوو او هغه څنګه استفاده کولی شو چې د بلوټوث د لارې نه دا کنټرول وکړو. په قصه خو مو سر خلاص شو که نه؟ نو هغه اګزامپل مثال چې نن زه تاته کوم، یوزیج د بلوټوث ماډیول به درته ښیم چې بلوټوث ماډیول څنګه استعمالیږي، ښه، او څنګه هغه ته پروګرام کیږي په آرډینیو کې، او موبایل نه څنګه دغه کنیکټیویټي جوړېږي. نو دې یو وړوکی مثال به اوس ما ورته نن داسې کوو. یو آلریډي سیسټم به لګومه، زه یم په موبایل کې یو بټنه پریس کړم، ریډ بټن وم، سور ګروپ ولګېږي، ګرین وم، پاور آن آف، دا هر څه د موبایل د لارې نه کنټرول وکړو. نو تاسې وګورئ دلته موږ سره یو بلوټوث ماډیول ده. ښه، دا چې ده دې ته وایي بلوټوث ماډیول. وینئ که نه؟ دا بلوټوث ماډیول د 4 پینونه فعلا دپاره چې موږ استعمالوو هغه دي. ښه، څو پینې استعمالوو؟ یو دا آر ایکس، بل ټي ایکس. ښه، یو آر ایکس، بل ټي ایکس، او بل جی ان ډي، بل وی سی سی. ښه، آر ایکس، ټي ایکس ډي، جی ان ډي او وی سی سی. وی سی سی پیږي 5 وولټ ده چې 3.5 وولټ نه تر 15 وولټ پورې دا کولی شي تاسې ولګوئ آرډینو کې. جی ان ډي ګراوند ده، هغه به ګراوند سره ولګوئ. او پاتې شو ټي ایکس، آر ایکس، دا د سیګنالونو ټي ایکس ټرانسمیټر او ریسیور. ښه، چې ریسیوینګ وکړي، او دې دپاره مهمه خبر دا که موږ سره په آرډینیو کې، ښه، په ډیجیټل پینونو کې هم 0 1 پین چې ده، یو ټي ایکس ده او بل آر ایکس ده. ښه، آرډینیو ته ورنږدې کړه چې ته دا خلک یې وګورې. ښه، لکه موږ سره چې دلته دي ګوره، په آرډینیو کې هم ټي ایکس او آر ایکس ته ده که نه؟ او په بلوټوث ماډیول کې موږ سره دلته دا ټي ایکس او آر ایکس ته ده. ښه، په دې ځان پوهېږئ. وینئ؟ نو تاسې به څه وکئ؟ د بلوټوث ټي ایکس پین به د آرډینیو د آر ایکس پین سره کنیکټ کړئ. ښه، او د بلوټوث آر ایکس به د آرډینیو د ټي ایکس سره کنیکشن جوړوي، دا رقم ته کنیکټیوي به جوړوي. خو فکر مو وي کله چې تاسې پروګرام اپلوډ کوئ، د پروګرام اپلوډ کولو په وخت کې باید تاسو سره بلوټوث ماډیول کنیکټ نه وي، ځکه دا د آرډینیو پروګرام چې آرډینیو ته راځي هغه هم په د آر ایکس او ټي ایکس باندې راځي. ښه، نو جریان د دې وخت کې باید کنیکټ نه وي. اوس راځو موږ او تاسې عملاً غواړو دا کار وکړو، دا کار وکړو. اول به یې کوډ وکړو، بیا به دلته دې سیکشن ته راسو. ښه، څه رقم ته یو پروګرام زه لیکل غواړم، پوه خو شوې په دې قصه باندې. زه راځم دلته آرډینیو خلاصوم. څه خلاصوم؟ آرډینیو مو خلاص کړم. کله مو چې آرډینیو خلاص کړه، دا راځم اوس یو نوی پراجیکټ غواړم جوړ کړم. ښه، دا خو د ریموټ دپاره کوډ، زه غواړم څه وکړم؟ یو نوی پراجیکټ جوړ کړم. نو کنټرول ان، نوی پراجیکټ مې راواخیسته. اول دغه لکه سیریل مانیټر نه چې یو څه شی راځي، ښه، چې کله بلوټوث هم همداسې لکه د سیریل مانیټر غوندې یو شی آرډینیو ته لیږي او رالیږي. پوه شوې په دې قصه؟ نو موږ تاسې اول څه کار کوو؟ په دې ځای کې ورته لیکو چې سیریل ډاټ بګین. ښه، سیریل ډاټ بګین. نو راځو ورته لیکو چې څه شی؟ سیریل ډاټ بګین 9600. ښه، په دې قصه بیا زه تا پوه کومه لږ یو څو منټه وروسته. ښه، اوس نه، دا خو پوه شوې که نه؟ سیریل ډاټ بګین چې نه سیریل شروع شي، چې آوټپوټ او انپوټ واخیستلی شو. نو دا د بلوټوث سیګنل چې ده دا هم د سیریل په واسطه ځي راځي. ښه، د څه شي په واسطه؟
د سیریل په واسطه باندې ځي. اوس زه ورته راځم لوپ سیکشن ته. کم سیکشن ته راځم؟ لوپ سیکشن ته راځم. اوس اول زه دغه را خلاصه که زه د LED به کنیکټ کړم. LED به کنیکټ کړم. اوس ګوره ما سره یو RGB LED ده. ښه RGB ده که نه ده؟ یو RGB LED ده. دا به زه راواخلم چا سره به یې کنیکټ کړم؟ ریډ به راواخلم. ښه دا سو مونږ سره ریډ. ښه ریډ مو راواخیسته پن نمبر 8 سره مې کنیکټ کړ. پن نمبر 8 سره. ښه ګراوند ده که نه؟ ګراوند مې راواخیسته ده. ګراوند سره مې کنیکټ کړه. ښه سر د خلاص شو. او ګرین ده که نه؟ ګرین مې د پن نمبر 9 سره کنیکټ کړه. لږ سخته ده. ښه داسې اسانه نه ده. ښه ګرین مې د پن نمبر 9 سره کنیکټ کړه. او ریډ مې د پن نمبر وبخښئ بلو د پن نمبر 10 سره مو د دې کنیکشن جوړ کړه. دا کنیکټیویټي اوس بس پرېږده. بلوټوث ماډیول نه ده کنیکټ. زه په موبایل کې چې زه ریډ وهم سور ګروپ ولګېږي. ښه چې شین وهم شین ولګېږي. دا کار وسي. نو اوس دلته پن موډونه چې کوم استعمالوم هغه به الریډي پن موډ از آوټپوټ ورته ولیکم. ښه ځکه مې دا مخکې له مخکې کنیکټ کړل. پن موډ نمبر 8 صحیح ده. کاما از څه شی آوټپوټ صحیح ده. بل پن موډ نمبر سو 9 کاما دا څه شی دا هم از آوټپوټ. ښه او پن موډ نمبر 10 دا هم از څه شی آوټپوټ سیمی کولن. دا مو راواخیسته. دا مو از آوټپوټ کو. په قصه خو د سر خلاص شو تر دې ځای پورې. نو دا سیټ اپ بخش کې فعلا د پاره همدومره کار کوم. ښه اوس راځم لاندې ځای ته. لاندې ځای کې زه اوس شرط لګوم. شرط دا لګوم ورته هم سیریل نه چې د څه شی که چیرې سیریل کې چې ول یعنې بلوټوث نه کوم سیګنل راغلی و نو زه ورته هم څه وایم؟ ورته یم دلته ورته یم چې اف. ښه اف که چیرې سیریل ډاټ اویلیبل. ښه بدلېږي که نه اویلیبل. دا فنکشن ده. نو قوسونه خلاص قوس بند. ښه دا ور ګریټر دین آر ایکول ټو 0. پوه شوې؟ دا 0 یا له 0 نه لوی وي. یعنې سیریل اویلیبل و. سیریل نه یو څه راتلل سیګنل. ښه نو ته څه وکړه؟ ته داسې چل وکړه چې یو ویریبل جوړ کړه. چې جوړ کړه؟ یو ویریبل جوړ کړه. ښه مخکې خو هم دلته بره جوړو په یاد ده که نه؟ بیا به لاندې استفاده کوو. دا ځل جوړوم هم دلته. ښه نور ته کم ډیټا ټایپ نه جوړ کړه. 4 مې درته ویلی ده کریکټر. ښه په یاد ده که نه ده؟ په یاد په یاد ده که نه؟ کریکټر یعنې یوازې یو حرف یا A یا B یا C یا D که نه داسې شی سټور کولی شي. ښه 4 په نوم باندې ویریبل جوړ کړه او دې ته ورته وایم مثلا نوم مې ورکړه چې شي A. داسې نومونه مه ورکوئ لکه دا ځای چې ورکوم ABC. دا د څه شي دپاره جوړ کړی دا ویریبل؟ د بلوټوث انپوټ. نو BI بلوټوث انپوټ پوره نوم یې ورکړه چې بله ورځ دا پروګرام کې څوک ایډیټ کوي سړي ته معلوم وي چې دا څه حساب ده. ښه بله که ته خپله هم ایډیټ کوې نو یو داسې یو پر مفهومه نوم ورکوئ. خو زه هسې بس دا یې ما عادت ګرځېدلی ده چې جریان د کار کې ورته هسې بیا چټي نوم ورکوم. نو ورته مو لیکل A. ښه دا A ویریبل کې څه شی واچوه؟ سیریل ډاټ ریډ. سیریل ډاټ سیریل نه څه وکړه؟ ریډ چې څه دي په سیریل کې هغه راواخله او چېرته یې وروغورځوه. A کې واچوه. صحیح شو که نه؟ اوس A کې کیدای شي A راسي B راسي C راسي D راسي او هر شی چې وي راځي. نو زه ورته یم چې ته دلته څه راوړه. دا سخته ده که دا سخته. نو دلته اوس زه ورته یم لیکم بیا د F منځ کې دننه زه بل F هم جوړولی شم. دې ته وایي نیسټډ F. چې ورته وایي نیسټډ F. ښه خو زه مونږ کله کله د F په ځای باندې سویچ هم استعمالولی شو. ښه د F else F په ځای باندې. نو سویچ هم یو کنډیشن ده. ښه دا هم زده کړه. پروګرامینګ کې کیدای شي مونږ د شرط دپاره څه استفاده کړو؟ سویچ استفاده کړو. سویچ طریقه دا د خپله سویچ کلمه به ولیکئ. ښه څه ګوره یو سویچ وي که نه وي په هغه سویچ کې څو بټن یا به یوه پریس کوي یا به بله یا به بله. خو په یو وخت کې یو دانه کېږي. دلته مو ګوره سویچ. ښه مونږ سویچ جوړو. شرط مو په څه شي باندې ده؟ زموږ شرط په A باندې ده. ښه کیدای شي A کې چې هر څه راغلل. ښه نو زه ورته یم سویچ قوس خلاص A
قوس بند. اوس سویچ ته باډي ورکوم ښه شرط ته خو مشخصه کړه چې زمونږ ای شو ښه اوس سویچ ته باډي زه ورکوم داسې باډي ورکوم کیدای شي په دې درې حالت څلور حالت دي یا سور یا شین یا هر رقم کوله څلور نه سل حالت هم کېدلی شي ښه ځکه دا خو RGB د مکسینګ هم کېدلی شي راشي خو زه ورته یا ګل یا سور یا شین څلور حالته زه استفاده کوم ښه نو ورته یم کیس چې شی کیس اول حالت کې ورته یم که هلته آر راغی که هلته چې راغی آر نو دا په سنګل کوټیشن کې نیسو سټرنګ نه دی کریکټر ده ښه نو دا به موږ په څه کې ونیسو سنګل کوټیشن آر کیس آر څه معنا د کیس آر نه مطلب دا ده یعنی که په دې ای ویریبل کې چې شی راغی آر راغی چې راغی آر راغی نو ورته یم بیا ته څه وکړه بیا به دې ته دلته خپل شرط ورکړې بیا به دې ته څه ورکړې خپل شرط ورکړې ډبل ډاټ به ولیکې پوه شوې دلته به لاندې راځي خوښه دې مخامخ یې لیکې هغه یې تا خپل کار د مشکل نشته ده ښه کیس آر که چیرې هلته ریډ راغی نو ته څه وکړه ټول پینونه آف کا یوازې ریډ پین آن کا ریډ پین موږ سره اتم پین ده ښه پوه شوې په دې قصه دی نو ورته یم چې ته څه وکړه انالوګ رایډ به یې کوم صحیح ده انالوګ رایډ ښه انالوګ رایډ وکړه پین نمبر څو ته 8 ته کامه څو ورته رایډ کا 255 او کنټرول سی کاپی ښه کنټرول وی پیسټ کنټرول وی بیا پیسټ ښه دا یې 9 دا یې څو دا 0 صحیح شو که نه دا 10 او دا هم څو 0 دا د اردینیو د پروګرام بخش کار ده ښه دا یو کیس ختم شو که نه یو کیس کله چې یو کیس ختمیږي تاسې به د دې په آخر کې بریک ورکوئ ښه ورته ولیکئ چې بریک دا کیس دلته ختم شو نو بل کیس شروع کو همدقسې به یې ولیکه نو زه لیکم نه وخت ضایع کېږي تاسې به یې لیکئ ښه چې بلد شئ خو زه به دا راواخلم کاپي به یې کړم او دلته به یې پیسټ کړم ریډ جي کیس جي که جي حالت کې و دا څه کا 0 کا او دا 255 کا ښه اوس ورته وایم دا کیس کاپي کا ښه کنټرول سی کاپي او کنټرول وی پیسټ ریډ بی به یې کړم صحیح ده که نه بی څه معنا بلو دا هم 0 او دا هم 0 که نه او دا چې شی 255 زده دی که اوس یو کیس بل پاتې شو کم ټول صفر شو آفرین ټول صفر شي هغه ته به ولیکم او معنا آف ښه سر د خلاص شو که نه دا مو راواخیست صفر کا دا ټول به راواخلو 0 به او که چیرې دا نه او راغله نه بي راغله نه یو شی هم رانغله بیا چې وکړه بیا هغه ته وایي ډیفالټ ښه هغه کیس ته کم حالت وایي کېدای شي دا یو هم رانیسي بل حرف سړی ورته راولېږي بلوټوث د لارې نه نو ورته یم ډیفالټ په ډیفالټ حالت کې بیا ته څه وکړه اسم مه کوه جای په جای سټیټمنټ څه وکړه ختم کړه بریک وکړه ښه دا کار مو وکړه او هر وخت زه ورته یم لږ انتظار هم کوه پوه شوې نو سویچ ختم سو ښه دا سویچ قوس ګوره له دې چې شروع سو تر دې ځایه پورې و ښه وینې صحیح شو که نه سویچ نه چې راوځم ورته یم بیا لږ ډیلې وکړه ښه یو 50 ملي سیکنډه ډیلې کوه ډېر هم دا بټنه تر څو لیږو رالیږو دا پروګرام مو ورته ولیکه دا موږ سره د دې کوم پروژیکټ چې ما ورته کوو د هغه دپاره کوډ شو ښه هېڅ خبره نشته ده ښه نه خبره نشته یوازې چې یو بیا سړی چک او چک یې کوه مشکل نشته زه دا اپلوډول غواړم اردینیو ته دا څه ته اپلوډول غواړم اردینیو ته او ورته یم چې RGB بلوټوث پروجیکټ په نوم باندې زه څه کومه دا سیو کوم که ایرر به نه وي پکې که نه که وي به پته یې نشته ده چې شته او که نشته ده نه وي انشاءالله ښه خو خیر بیا هم هغه ښه ده اپلوډینګ او بالاخره ډن اپلوډینګ فکر مو وي چې بلوټوث ماډیول به مو نه وي کنیکټ کړی په دې حالت کې پروګرام سیکشن یې ختم شو ښه دا یې موږ سره د دې پروګرام شو صحیح شو دا بند که دا هم بند که اردینیو نه نور مونږ ته خلاص یو ښه دا به هم زه بند کړم چې له سره کامره راولم ښه اوس به راسو ما دا ته هم بند کړه اپلیکیشن دې له سره خلاص
بیرته له سره اپلیکیشن را خلاص کړه. نو پروګرامینګ کوډ خو مو وکړه، اوس بیرته راځو نیم دا سرکټ بیلډ کوو. او دا زه باید یو څو فیمیل ټو میل جمپر راواخلم. میل ټو فیمیل جمپر سب بریډ بورډ کې لګوم، بیا به بریډ بورډ نه غتاړو خو خا دې کنه هغه سیم کولای شي. هماغه څه وکم که څنګه زه هماغه څه وکم بریډ بورډ نو اوس بس میل ټو فیمیل جمپر راخلو. نو اوس غواړم زه څه وکم، کني دا کا بریډ بورډ کې مونږ نه لګي کوم ستونزه نشته. کمره چالانده شو، او چالانده راځي. نو دا مونږ سره زمونږ بلوټوث ماډیول ده. دا مو کنیکټ کا خوخه دې دلته کنیکټ دی، دلته کنیکټ دی، چیرته د طبيعت و عمل ته کنیکټ کا. صحیح ده کنه؟ دلته دلته صحیح ده، ما ته نه کوم صحیح شو کنه. نو مونږ سره دې طرف نه دا به د څه کنیکټ کړ د صحیح ده کنه چې هغه ښکارا شي مونږ ته. نو اوس راخلو دا چې شي او 5 ولټ جنجال ده کنه. فکر ته دې پام ده کنه، بل 5 ولټ خو نشته. نو دا 5 ولټ ده که دا ګراوند ده؟ دا اوس ګراوند ده رښتیا، یو 5 ولټ ده، 5 ولټ شته کنه رښتیا. نو موږ تاسې وی سی سی دا یو ده کنه، دا وی سی سی به راواخلې ته به چېرته کنیکټ کې 5 ولټ کې به کنیکټ کې. قصه د خلاصه کړه دا د ماته نه کو کنه، دا رډینو دغه شي دا 5 ولټ کې څه خبره شته ده ولې نو دا تراکه بل شي هغه پنم قات غوندې ده. نو 5 ولټ به راواخلې ده، 5 ولټ سره به ولګئ وده لګاو او ولګې ده ګراوند به راواخلې ده، ګراوند سره به ولګئ. خو ټولو نه مهمه خبره چې ما درته کړې وه کومه وه؟ RX ټي ایکس ده. ټي ایکس به واخلې دا رډینیو ده، RX به ولګئ او داسې صحیح شو، خلاص شو. او پاتې شو د دې RX به راواخلې د اردینیو په ټي ایکس کې به ولګئ. دا مو چې کله داسې کنیکشن جوړ کړه نو دا قصه خلاصه شوه. نو اوس خو بلوټوث سره کنیکشن جوړ شو که نه شو؟ خلاصه شوه قصه. فکر ته مو پام شته که نشته؟ اوس مشکل دلته څه ده هغه پرېږده دې خواته کړم. اوس دا څنګه له موبایل نه کنټرول کړم؟ پروګرام خو مې ورته وکړه، څنګه وکړو؟ اوس خو موبایل کې خو باید داسې یو پروګرام وي که نه چې ته کلیک پې وکړې چې ریډ هغه څه وکړي داسې پروګرام شته موبایل کې؟ مجبور جوړي نو داسې یو اپلیکیشن به موږ خپله جوړ کړو. تیار جوړ شوي هم شته، خلکو جوړ کړي دي پلی سټور کې، ډاونلوډ به یې کړې. نو ډاونلوډ یې کړو موږ او تاسې خپله جوړ کړو. کار خو ډېر ده، خو زه خیر ما او تا به یې خپله جوړ کړو. څه به وکړو؟ خپله د دې ته وایي انډرایډ اپلیکیشن. داسې یو اپلیکیشن کېدای شي زه بل رقم د سرکټ ډیزاین وم، هغسې د خپلې خوښې پروګرام زه په پلی سټور کې پیدا نه کړم. نو موږ باید خپله جوړ کړو. نو د دې دپاره باید تاسې ژبه زده وي، جاوا ژبه که نه، یا بلکې د انډرایډ اپلیکیشن دپاره. د دې دپاره باید موږ انډرایډ سټوډیو انسټال کړو په کمپیوټر کې، بیا هلته دا ډیزاین جوړ کړو د پروګرام او کوډ ورته وکړو، دا کار وسي. خو یو چا ډېر غټ خدمت کړی ده، ډېر لوی خدمت یې کړی ده د MIT اپ انوینټر په نوم باندې. تاسو کولی شئ هلته آنلاین اپلیکیشن یې جوړې کړئ. ما انډرایډ سټوډیو ډاونلوډوه، ما بلکې انډرایډ دپاره ته د یو اپلیکیشن پکې جوړولی شي آنلاین. د څه شي په نوم باندې؟ MIT اپ انوینټر په نوم باندې. لاړ شي ګوګل ته. چېرته لاړ شي؟ ګوګل ته لاړ شي. په قصه د سر خلاص وو. موږ اوس غواړو داسې یو نوی اپلیکیشن هم ډیزاین کړو. نو موږ ورته چې MIT اپ انوینټر MIT اپ انوینټر MIT اپلیکیشن انوینټر ډېر یو ښه زبردسته کار یې کړی ده. بس الله دې اجرونه ورکړي چې هر چا کړی. دا راخلو بیا یې سرچ وکړه که نه، دې پسې به ته وګرځېږې. اوس سره زه ورته یم چې کریټ اپ، موږ ته یو اپ څه وکړه جوړ کړه. موږ یو نوی اپ جوړول غواړو. دا فری ده که نه؟ فری ده، خو بیا هم دا خاطر وایم چې الله دې اجر ورکړي که نه. او که فری نه وایم ډېر غټ کار ده. دا خو په ظاهره ډېر اسانه ښکارېږي چې سړی داسې یو سروس جوړ کړي. خو هغه سړی چې پرې پوهېږي
دا ډېره سخته ده. ګوره ما دې کې پرون یو پراجیکټ جوړ کړی ده ښه آن و آف دپاره ښه زه ورته وایم دا نه څه وکړه نیو پراجیکټ جوړ کو. وعلیکم السلام. پراجیکټ سره په خیر راشي. مننه شفیق الله جوړ په خیر ساعتونه ښه دي. نو زه ورته وایم چې سټارټ نیو پراجیکټ ښه مونږ ته یو نوی پراجیکټ جوړ کړه ښه. نو ورته وایم چې څه شی RGB LED کنټرول ښه هغه بل څه ده او دا بل څه اپلیکیشن شو. دا مو راواخیسته اوکې مو کړه ښه. اوس ګوره موږ سره یو سیسټم راغی دلته راغی که رانغی راغی. زه دا موبایل کې څه کومه راځم دلته یو دانه لیست پیکر راخلم. چې راخلم لیست پیکر راخلم. کله چې موږ دا لیست پیکر راواخیسته دلته مو کېښوده. زه ورته یم دا سر نه تر اخره پورې کشک یو بټن ده چې کلیک یې کړې ښه. نو زه راځم د دې ویټ ته دلته یې پراپرټیانې دي ښه د دې ویټ ورته یم فیل پرس پیرنټ په دې پیرنټ کې مکمل ټک. زه ورته یم په دې باندې دې ولیکي چې څه شی سرچ فار بلوټوث چې دا بټن کلیک کوم سرچ فار بلوټوث که نه بلوټوث دې سرچ کړي ښه. نو دې په ټیکس کې راځم دلته لاندې یو پراپرټي لري د ټیکس په نوم ګوره لیکلي دي ټیکس فار لیست پیکر 1. زه ورته یم چې په دې کې ولیکه چې څه شی سرچ فار بلوټوث ډیوایس سرچ فار بلوټوث بس خلاص بیا چې تا خو پښتو ولیکه مشکل نشته ده. دا اپلیکیشن چې تا رقم ته جوړی ګل چالاند که نه دا مو ولیکه. اوس زه غواړم یوه بټنه بله لاندې جوړه کړم د چی شي په نوم ریډ ښه څه په نوم جوړه کړم ریډ چې ریډ ووهو سور ولګي خو څنګ په څنګ یې جوړول غواړم. نو ته څنګ په څنګ بټن یې نشي ایښودلی. ګوره دا قصه یاد وساته بټنه راخلم دا یوه مې کېښودله دې په څنګ کې اوس بله نشي مې ښودلی هغه لاندې راځي. زه غواړم څنګ په څنګ باندې بټنې راشي. نو څه وکړم دا بټنه به هم ډیلیټ کړم بټن 1 ښه یو خو مې لیست پیکر جوړ کړه ښه. اوس دا درته ښیم دا ټول سینریو درته واضح کوم چې څه حساب کول غواړو ښه. اوس نو دې MIT والا ډېر غټ کار کړی دی پوه شې موږ ته آنلاین سهولت راکړی ده بغیر له هر څه ډایرکټ پر اپلیکیشن جوړو او پبلش کولی شو ښه. اوس زه راځم دلته راخلم زه چې دا څنګ په څنګ بټن یې کېښودلی شم ښه. نو دې په خاطر نه دلته راځم یو شی موږ سره ده ښه صبر وکړه ښه دا هلته و لی اوټ په نوم چې شي په نوم په لی اوټ کې ورته یم چې هورزنټل موږ او تاسې هورزنټل یو شی ږدو که نه هورزنټل ارینجمنټ راواخله دلته واچوه صحیح شو که نه خفه کېږي خو نه که نه او ویټ به ورته وایم چې فیل پیرنټ ښه دا هورزنټل ارینجمنټ ده. اوس په دې هورزنټل ارینجمنټ کې زه بټنې جوړ کړم ښه. نو راځم یوزر انټرفیس ته بیا یوه بټن راخلم ښه دلته دا یوه صحیح شو او دلته دی څو 2 او دی څو 3 د دې بټنې باندې کلیک کومه د دې فونټ رنګ واسطه سټایل بیا جوړوی شي خو ما ته اوس سټایل نه جوړو ښه چې اپلیکیشن یې جوړېږي ما ته فقط د خپل کوم سرکټ مو چې ډیزاین کړی د آرډینیو پروګرام لپاره غواړو اپلیکیشن جوړ کړو ښه. ټیکس فار بټن 1 دی ولیکي چې څه شی ریډ ښه څه دی ولیکي ریډ ګوره دې دا شکل هم کولی شي ګول شکل ورکړه پوه شوې ریکټینګل یې کړه پوه شوې هر رقم ته بټنه ګرده جوړولې دا ریډ سو ښه دا کولی کوو دا کوم رقم ته سو ګرین صحیح ده او دلته دې بټن د اپلیکیشن ګو څه شی بلو څومره سخته کار فکر دې شته بل کوم آف جوړ کوم نه بل ته آف نه جوړو پرې دا کا بیا داسې کوم دا ریډ ته راځم ویټ کې ورته وایم چې فیل پیرنټ ښه دلته ګرین ته هم راځم ویټ کې ورته وایم چې څه شی فیل پیرنټ او بلو کې هم راځم ورته وایم چې ویټ کې ورته وایم چې فیل پیرنټ او اوس راځم لاندې یو دانه بل څه جوړوم آف جوړو ښه سر د خلاص شو په دې قصه راځم ورته وایم چې یو بټن راکش کوم ښه دلته لیکم چې څه شی ویټ ته راځم ویټ به څه وکړم فیل پیرنټ کوم او اوس په ټیکس کې به ولیکم چې څه شی سویچ آف یا سویچ آف که نه یو شی ولیکه دا مو راواخیسته ګوره مونږ اپلیکیشن به داسې یو ډیزاین لري مونږ بیا ښایسته شکل ورکولی شو مشکل نه ده. اوس دا اپلیکیشن سره زه غواړم بلوټوث کنټرول کړم ښه نو زه باید یو بلوټوث شی هم دلته اضافه کړم. بلوټوث داسې یو آبجیکټ دی چې هغه په سترګو نه ښکارېږي ښه. نو راځو دلته دا لاندې راکش کړه دلته مونږ سره یو لی اوټ بل راشه د کنیکټیویټي په بخش کې ښه چېرته کنیکټیویټي بخش ته راشه کنیکټیویټي بخش کې بلوټوث کلاینټ اضافه کړه بلوټوث کلاینټ دلته واچو ګوره دلته رانغی خو مونږ سره په پراجیکټ کې راغی په دې قصه خو د سره خلاص شو د خیر دا د ډیزاین موډ شو. اوس زه غواړم دې ته اکشن وکم کوډ وکم
نو دې ته کوډ نه کیږي ښه خبره دلته دا ده چې دې ته کوډ نه کیږي هر څه کوډ په ګرافیک شکل سره کړی زم چې دا بټن مې کلیک کړه ښه چې مخکې لدی چې کلیک کوم دا د سرچ وکي د بلوټوث لپاره بلوټوث لیست ما ته راوړي چې دغه بلوټوث اویلیبل دي بیا چې کوم یو ما کلیک کاغه د سوسی کنیکټ شي او کنیکټ نو وروسته دی بیا ما ته سو وای بیا د دې عنوان بدل شي ودی وای چې کنیکټډ سرچ فار بلوټوث نه لیکي ودی لیکي چې کنیکټډ موږ ته باندې اندازه لګیږي چې کنیکټ شوی کنه دا شوی پوه شو نو ډیزاین مو چې جوړ کو اوس غواړو دا بیلډ کو نو چې دې ته کوډ کو دلته وراسه بلاکس بخښ کم بخښ بلاکس بخش ته چې راغللې نو د لیست پیکر ته راځم که نه اول کوډ لیست پیکر ته کوم ښه نو زموږ لیست پیکر 1 دا ده ښه دلته مو چې کلیک وکړه ګوره آفټر پیکینګ یا بیفور پیکینګ ښه یعنی مخکې چې کله زه کلیک وکړم یو شی مې لا سلیکټ کړی نه نو بیفور پیکینګ یو به دا راوخلی دلته به اضافه کړي ښه چې موږ مخکې له دې چې هغه وکړو څه وکړي دا لیست پیکر 1 چې موږ پیک کړو له هغه نه مخکې څه وکړي ښه او ورته یم چې له هغه نه وروسته څه وکړه یو بیفور او یو آفټر دا کار مو راوخته دا دوه شیان مو اضافه کړل ښه نو ورته یم چې څه وکړه لیست پیکر 1 چې موږ څه وکړه راواخیسته لیست پیکر 1 کې ایلیمنټ سرچ کړه که نه د دې ایلیمنټ سرچ کړه نو دلته بیا راځو لیست پیکر 1 ته ورته یم دلته ایلیمنټ 2 ښه کم ایلیمنټ ته لاړ شه په دې کې موږ سره ډېر ایلیمنټ دي که نو ورته یم چې لیست پیکر 1 ایلیمنټ 2 څه به راواخلې element 2 دلته را پیدا کړه ګوره لیست پیکر 1 element 2 پوه شوې دا به راواخلې دا به دلته واچو ښه څه به یې وکړو داخل د دې کې به یې دلته واچو پوه شوې چې ته یو element ته لاړ شه ښه کم element ته لاړ شه بلوټوث کنټرول ته لاړ شه بلوټوث کلاینټ ته لاړ شه که نه نو زه به راسم ورته یم چې بلوټوث کلاینټ ته ښه وینې د بلوټوث کلاینټ کې سرچ وکړه نیم اینډ ادرس باندې ښه ګوره بلوټوث کلاینټ نیم اینډ ادرس را پیدا کوو ښه name a address and names bluetooth addresses and names پیدا کا دا ګوره پوه شو بلوټوث کلاینټ 1 همدغه بلوټوث چې موږ اضافه کړی دی کې اډرسونه او نومونه څه وکړه ولټوه ښه نو اوس ګوره پوه شو په دې قصه د سر خلاص شو که نه نو چې کله مخکې له دې پیکینګ ته وکړو چې دا څنګه کلیک شي مخکې له چې یو شی پیک کړو دی به ځي ټول بلوټوثونه او نومونه او ادرسونه به یې موږ ته څه کوي راولي پوه شوې دا چې د کله راوله نو بیا مونږ پیکینګ وکړه که نه نو آفټر پیکینګ د پیکینګ نه وروسته ته څه وکړه سلیکشن وکړه څه وکړه یو شی سلیکشن وکړه نو لیست پیکر 1 سلیکشن وکړه نو راځو لیست پیکر 1 ته ورته یم چې لیست پیکر 1 کې څه وکړه سلیکشن 2 هلته ایلیمنټ 2 که نه چې یو ایلیمنټ ته لاړه شه دا ځل ورته یم چې ته څه وکړه سلیکشن 2 پوه شوې څه وکړه سلیکشن وکړه دا اصلا موږ باید کوډ کړی خو ایم آی ټي والا څه کړی ده ګرافیکي بڼه یې درته جوړه کړې ده کوډ همدغه کوډونه په دې شوړلو راوړلو خپله لیکي ښه پوه شوې دا کوډونه یې خپله ولیکل شول که نه دا موږ په کوډ لیکه پوه شوې چې کله مې هلته دلته کلیک وکړه سرچ فنکشن یې وي ښه لکه اردینو کې چې موږ داسې پروګرام کوو خو دوی ګرافیکي بڼه باندې اوس موږ کوډ نه کوو ښه دا مو راواخیسته سلیکشن 2 څه وکړه چې شی را سلیکټ کړه بلوټوث ادرس راواخله که نه د بلوټوث کنیکټ څه ورسره له ادرس سره ښه نو زه راځم بلوټوث ته بیرته بلوټوث ته راځم چېرته راځو بلوټوث ته ښه نو ورته یم بلوټوث کنیکټ کا ادرس سره ښه هو که نه کنیکټ ادرس راوابه خو خیر را پیدا به شي دلته ډسکنیکټ کنیکټ ادرس ښه نو بلوټوث ادرس سره څه وشه کنیکټ سره کوم ادرس سره کنیکټ سره لیست پیکر 1 نه مې چې کوم یو شی سلیکټ کړی ده لیست پیکر 1 نه مې چې کوم یو انتخاب کړی ده لیست پیکر 1 سلیکشن ته راسه ښه نو بیرته لیست پیکر 1 ته راسه ورته یم چې د لیست پیکر 1 سلیکشن سته ده لیست پیکر 1 کې سلیکشن لاندې ده ښه لیست پیکر 1 سلیکشن دا به راواخلې صحیح شو که نه په دې مفهوم خو پوه شوې یعنې مخکې له دې چې موږ پیکینګ وکړو دا کار وکړه خو اوس ورته یم چې د دې نه وروسته ته د لیست پیکر 1 دا ټکسټ چې ده دا بدل کړه په دې کې بیا ولیکه چې کنیکټډ څه ولیکه کنیکټډ ولیکه څومره ستونزمنه کار ده دا کار چې دا کنیکټډ لیکي نو ورته یم چې څه وکړه لیست پیکر 1 ټکسټ بیرته راشه لیست پیکر 1 ته ښه ورته یې چې لیست پیکر 1 ټکسټ ښه ایس نه وروسته ټي که نه لیست پیکر 1 هغه نه ده ټکسټ 2 که نه چې د دې ټکسټ بدل که ښه د دې ټکسټ څه وکړه بدل که دلته یې ورسره واچو صحیح شو که نه هماغه پاس چې دا د آفټر اپډیټ نه وروسته دا کار وکړه ودرېږه
دلته صحیح شو که نه د دې دا ټکس راواخله دا بدل کا پوه شوې چې شي ته بدل کا نو دلته یو ټکس راخلم ښه ټکس راخلو او ورته وایم چې دغسې ټکس ښه دا راخلم دلته एकदम پوه شوې چې د دې ټکس بدل کا چې شي ته بدل کا دلته منځ کې به ورته ولیکم پوه شوې ډبل کوټیشن کې دي ګورم ورته وایم چې اوس شي کنیکټډ CONNECTED کنیکټډ بس نه دا د سپیکر 1 کار شو دا په بلوټوث سره کنیکټیویټي څه وشي جوړه شي دا اپلیکیشن به کنیکشن جوړ کړي اوس راځو ما ته بټن ته بټن 1 چې دا ریډ ده که نه ورته وایم چې کله بټن 1 ما ووهله ته د اردینیو بلوټوث په ترو باندې هلته چې ولېږه آر ولېږه ښه پوه شوې نو دلته به دا څه کوو دا څومره سخته ده بټن 1 به راواخلو بټن 1 چې دی دلته څه شو بټن 1 ها او وین بټن 1 کلیک ها کله چې بټن 1 کلیک شو ته څه وکړه بلوټوث ته سیګنل ولېږه ها سینډ ټکس بلوټوث ته راسه په بلوټوث کې ورته وایم چې څه وکړه سینډ ټکس ها سینډ ټکس همدا ده که نه ده همدا ده څه وکړه ټکس ولېږه څه ټکس ولېږه ټکس راکش که دلته پوه شوې په وړو حروفو مې آر لیکلی که په غټو حروفو وړو کې یو که نه نو دلته راواخله ښه ورته په دې ځای کې ولیکه چې څه شی آر ولېږه نو چې ته بټن 1 کلیک کړې هغه به اردینیو ته بلوټوث ته به څه ولېږي آر ولېږي بلوټوث به یې راواخلي هغه به یې اردینیو ته ولېږي ښه دا به راواخلو اوس بټن 2 مو چې کله کلیک کړه بټن 2 کلیک ښه چې کله موږ بټن 2 څه وکړو کلیک کو نو بیا هم ورته وایم چې ته څه وکړه دا کاپي نه کړم که ویځم ځایسته که دې نه مې راوړه کاپي کېږي مشکل نشته خو خیر چې سر مو خلاصي دلته راسه ښه ورته وایم بلوټوث څه وکړه سینډ ټکس ښه ټکس ولېږه او ټکس کې چې ولېږه ریډ ګرین آفرین ګوره دا تکړه شوی که نه ماشاءالله او دلته چې ور ولېږه جی ولېږه ښه نو دا کار دې مو وکړه د خیره سره اوس به څه کوې بټن 3 به څنګه کوو بټن 3 به راواخلو ورته وایم چې وین بټن 3 کلیک ښه چې کله بټن 3 څه وشو دا دلته کېږو صحیح ده که نه چې کله بټن 3 څه وشوه کلیک شوه بیا چې وکړه بیا ټکس ولېږه ښه چېرته راځو سینډ ټکس ښه دا ټکسټ ولېږه او دلته راشه خفه کېږي خو نه که نه مقصد چې خفه نه شي ښه دا راواخله دلته ورته وایم چې څه ولېږه ټکسټ ګوره په یوه ورځ کې د موبایل اپلیکیشن جوړول هم زده کړل ښه او دلته ورته ولېږه چې څه شی بي بلو ولېږه پاتې شو بټن 4 آف ښه او ولېږه صحیح شو بټن 4 کلیک کوو وین بټن 4 کلیک ښه بټن 4 چې کله کلیک شوله بلوټوث کلاینټ ها او راځو ورته وایو چې څه وکړه سینډ ټکس ولېږه ښه ټکس کې چې ولېږه ها او ولېږه صحیح شو دا مو چې راواخېسته ورته وایو چې وآخر دعوانا وللحمد ښه دا د خلاص شو اپلیکیشن دی هم د ډیزاین که هم د ډیولپ کا بیرته زه ډیزاینر موډ ته راځم دا اپلیکیشن شو فنکشنالیټي مو بټنو ته ورکړئ اوس دا اپلیکیشن غواړم زه په موبایل کې انسټال کړم څه وکړم نو زه به راسم دلته ورته به ووایم چې څه شی بیولډ دې نه یو اے پي کا جوړ کړه که نه لیدلی ده د انډرایډ چې کوم اپلیکیشن دي هغه ایکسټنشن اے پي کې نو ورته وایم انډرایډ اے پي کې دی نه جوړ کړه دا اوس کوشش کوي ګوري چې کوم ایرر خو به نه وي پکې ښه کوم غلطي مو نه وي کړي د ډیولپمنټ حالت کې ښه نو منتظر اوسېږه چې کمپایل یې وکړي ښه نو دلته دا کوډونه هغوی خپله وکړل ښه موږ فقط هغه شیان ډرګ اینډ ډراپ کړل دا مو راواخیستل اوس دې ته دې نه اوس یو ای پي کې اپلیکیشن جوړوي ښه جوړ سو تر اوسه نه زه به دا یرمور ته نه راګوښه کړم ښه دا به ته نه دا هلته کېده ښه دا به یې دلته وانه چې وکنه داسې اوس به یې ښه اوس ګورو ښه اوس ګوره دلته وګورئ څومره ښه جوړ شو که نه شو جوړ ډاونلوډ کوئ موبایل ته یې ټرانسفر کوئ او که موبایل نه سکن کوئ ښه څه کول غواړو مو
ډاونلوډ وایي که څه نه ما موبایل نه سکن کوو دا موبایل کامره کې کیو آر سکنر راواخله ښه دلته به دا دې بغل ته درته د کېږي موبایل کمره او دا صبر وکړه ستا په سیسټم پوهېږم لږ حوصله کوه دونه ډېره زر مو ورخطا کېږي ښه دا مو راواخیسته ګوره مونږ موبایل بیا چې شوی ده ډسکنیکټ شوی ده ښه ډسپلې کو بېرته به داسې وکړو له سره به یې کنیکټ کړو ښه صحیح شو که نه نو تاسې به څه وکئ په موبایل کې ګوره ښه زه به د موبایل سکرین راواخلم صحیح شو که نه په موبایل کې به هم تاسې د ایم آی ټي په نوم باندې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ ښه څه په نوم ایم آی ټي وینئ دغه اپلیکیشن ده ښه تاسو ته یې مو وښیم دغه ایم آی ټي اے ټو آی کمپینن دا ایم آی ټي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دا به کلیک وکړئ دا مو چې کله کلیک وکړو ګوره کنیکټ وذ کوډ ښه یا سکن کیو آر کوډ سکن کیو آر کوډ دا به ووهئ سکن کیو آر کوډ زه اوس دا کوډ دلته سکن کوم ښه فکر دې ته پام ده دا مې سکن کړو ګوره هغه اپلیکیشن اوس ډاونلوډولی شم ښه دلته دې ګوره ډاونلوډ کوئ ورته مو ډاونلوډ اینی وی ښه ډاونلوډ شو ډاونلوډ نه شو ډاونلوډینګ حالت کې ده ښه دا اپلیکیشن موږ څه وکړه فایل ډاونلوډ تکمیل شو اوپن یې کړه دا انسټال کړه ښه وایي دا خو داسې سورس ده ګوره آر جی بي ریډي کنټرول په نوم باندې هغه اپلیکیشن چې موږ جوړ کړه ښه سیټینګ ته راځم ورته دا الاو که اجازه ورکړه هر سورس نه پوه شوې که نه او اوس ورته چې څه وکړه انسټال ښه د آر جی بي ریډي کنټرول په نوم باندې یو اپلیکیشن او انسټال اینی وی مې باید وهلی وای ښه ما اشتباه وکړم خو خیر ورته منتظر یو اپلیکیشن ناٹ انسټال که نه اوس غواړم بېرته له سره څه وکړم فایل ته لاړ شو سره ډاونلوډ کړه فایل کې ده که نه هلته ما دا هم ایسته سات ایرمور ته راشه ایرمور به زه بېرته راوړم له سره صبر وکړم چې هلته دوی ته دا اوله صفر کړه اوله صفر دې خلکو د دونه خواري کوو ښه او دوی باید ځان تکلیف کړي پوه شوې دوی به تکلیف صحیح ورته وایو لایک دې کړي خلاص لایک دې کړي ودې ګوري او نورو سره دې حوصله شو شیر کړي ښه اوس ګورو نو موږ سره دا اپلیکیشن موږ انسټال نه کړم فایلز کې فایلز کوم ځای کې پروت ده ګوره دا د آر جی بي ایل ای ډي که نه دا اپلیکیشن سیټینګ ته ځم دا اناون سورس به اجازه ورکړي صحیح شو که نه انسټال بټن به ووایي انسټال نه وروسته انسټال اینی وی ښه ما مخکې اوکې ووهئ دې په دې باندې فکر مونږ نو انسټال اینی وی وهو دا اپلیکیشن تر څو زموږ په کمپیوټر کې څه وشي موبایل کې انسټال شي ښه او کوم اپلیکیشن ده انډرایډ اے پی کې آر جی بي ریډي کنټرول اپلیکیشن چې دا په پلی سټور کې نشته چې تاسې ډاونلوډ کړئ که نه دا مونږ خپله جوړ کړو ورته اوپن ډن یې کړو دا اوپن کوی یم ښه ډونټ سینډ ځه صحیح شو که نه ډن شو مونږ او تاسې دلته چې کله وګورو بیا مې دا بند کړه ښه زه بیا راخلاصم دا ښه ده چې کله کله تفریح وشي پکې ښه ده ښه اوس ګوره موږ وینو دلته د صفحې په سر موږ سره دا اپلیکیشن ده ښه دا ویني آر جی بي دا راوامخیسته ګوره موږ غواړو دا هم خیر مشکل هغه به موږ څه کوو کمره که دلته ښکاري که نه ښکارېږي بلوټوت به آن کوي بلوټوت به څه وکړئ ویني ما بلوټوت به آن کوي ښه آن شو بلوټوت به مو آن که ښه او اوس راځو سرچ فار بلوټوت به ووایي سرچ فار بلوټوت چې دی ویني ډایرکټ هغه بلوټوت څه وکړه پیدا که ښه دا ایچ سی همغه زمونږ بلوټوت ده کیدای شي یو دقیقه کې پیدا کړي لس دقیقو کې پیدا کړي ښه مشکل نشته ته به ماتل ورته کوي چې تر څو تا ته ریسپانس راسي نو دا کلیک کوم چې کله مې دا کلیک کړه اوس ګورو کنیکټډ ښه فکر ته دې پام ده که نه اوس ورته یم چې ریډ ووهه ګوره موبایل نه ته کنټرولولی شي ښه ګرین ووهه بلو ووهه صحیح شو که نه آف یې که نو مونږ خپل موبایل نه کوو او دا پرک یم له موبایل نه کنټرول کوو ورته ښه دا به دوی ته څنګه دا را چالان کړو دوی ته به د کمپیوټر کامره چالانده کړو ښه پوه شوې که نه بیا ما ورته ښکاره نه شو نه هکر نه یم چې شی هکر یې دا راواخله دا به راواخلو صبر وکړه یس ښه زه به ځان درنه بچ کړم خو دا راغلو پکې دلته داسې که داسې موبایل دوی طرف ته ورته وکړه ګوره که نه داسې مونږ ګوره په ټلیفون کې هلته وګورئ ریډ بټنه پریس کوم کم ګروپ لګېږي ریډ لګېږي که نه ګرین پریس کوم شین ګروپ لګېږي ښه بلو لګو دا شو آف
نو موږ ګوره کولی شو له موبایل نه څه وکړو کنټرول وکړو LED کنټرول وکړو که نه دا د په ذریعه سره چې هر رقم ته د طبیعت وي هغه رقم ته کار ته کولی شي د ذریعه سره نو بیا به راتلونکې ورځ د خیره سره په نورو موضوعګانو باندې غږیږو صحیح شو که نه بیرته به یې ګل کړو زه بس نه ماشاءالله او دا به سټاپ کړو د خیره سره او